لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ویناوالو مخکې هم خپلې ویناوې د ګل محمد خوشحال په هکله تاسو ته وړاندې کړې. زه غواړم چې د ګل محمد خوشحال یو کلام تاسو ته واوروم چې دی وایي چې د اوښکو مرحله وه ته رانغلې، چې د اوښکو مرحله وه ته رانغلې، چې د غم لمبه تازه وه ته رانغلې، ما چې اوښکې وګریوان ته تویولې، چې راپېښه واقعه وه ته رانغلې، چې بې پتو مې پښتون پت کوي بې پته، چې بې پتو مې پښتون پت کوي بې پته، پر عزت چې مې حمله وه ته رانغلې، او ما چې ستا په نامه تېر د هجر کال کوي، ما چې ستا په نامه تېر د هجر کال کوي، چې په غم مې هره شپه وه ته رانغلې، اوس یې څه د مکرسان دې کړې پر قبر. ګوره خپله یادونه یې خپله کړې ده. اوس یې څه د مکرسان دې کړې پر قبر، د خوشحال چادره وه ته رانغلې. قدرمنو لیدونکو، راځمه د پیاوړي لیکوال دویم چیرمین شیر محمد شادمن ته چې د ګل محمد خوشحال په یاد کې جوړې سوي غونډې ته خپل زرین خیالات وړاندې کړي. شیر محمد شادمن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن تیمور خان کمال صاحب، دلته راغونډ سوو علما کرامو، مشرانو، ستاسو د ټولو په اجازه ګل محمد خوشحال به زه څه وستایم، ملګرو وستایي. ډېر خوش اخلاقه، ډېر دروند پر ادب پښتونوالی ډېر مین سړی ولو. د ده ډېر خاطرې سته، خو خاطرې ده د ځان سره تقریبا ټولې وړي دي. د ده په باب ما څو کرښې کښلي دي، غزل خو نه ده، بهرحال که څه کښته و پورته پکښې وو تاسو به عفه کوئ. په ادب کښې یو کردار و ګل خوشحال، په ادب کې یو کردار و ګل خوشحال، خوش مزاجه ښه گفتار و ګل خوشحال، خندرویه با عمله ښه انسان و، ښه انسان و، یو مین د دین پر لار و ګل خوشحال. او په خپل شعر کښې پختګي ولا اوله، په خپل شعر کښې پختګي ولا اوله، په ادب کښې لوړ چنار و ګل خوشحال. او یو پیاوړی و لیکوال و د ادب، لیکوال و د ادب پو غټ مینار و ګل خوشحال. دا شعر بیا وایه. یو پیاوړی و لیکوال و د ادب پو غټ مینار و ګل خوشحال. او خاطرې له خپل ځانه سره یوړې، سره یوړې، په شیرین زبان سنگار و ګل خوشحال. دا شعر بیا وایه. تشکر. خاطرې له خپل ځانه سره یوړې، په شیرین زبان سنگار و ګل خوشحال. په لیدلو و ثابت لکه غمی، خو په زړه باندې بیمار و ګل خوشحال. په غزل کې جنت و، په غزل کې جنت و، حور عین ته هوادار و ګل خوشحال. زموږ په زړو کښې به ژوندی وي تر ابده، تر ابده، د شادمن خو بیخي یار و ګل خوشحال. مکتب یا ووایه. زموږ په زړو کښې به ژوندی وي تر ابده، د شادمن خو بیخي یار و ګل خوشحال. په ادب کښې یو کردار و ګل خوشحال، خوش مزاجه ښه گفتار و ګل خوشحال. روح یې شاد پر ګور باندې نور. تشکر. د اورېدو مننه. که مې یاد که مې پر زړه راځي خوشحال، که مې پر زړه راځي خوشحال، داسې ولاړی چې بیا نه راځي خوشحال. نو قدرمنو لیدونکو، شیر محمد شادمن و
چې د ګل محمد خوشحال په هکله یې خپل زرین خیالات تاسو ته وړاندې کړل او ګل محمد خوشحال یې په خپل کلام کې وستایه د ده نه یو جهان مننه کوو او بیا پیاوړي لیکوال د ګل باچا مننه کوو چې نن یې موږ ته دغه خوندور پروګرام را جوړ کړی دی او د ده په دعوت نن موږ د ده میلمستون ته راغلي یو او د په خپل میلمستون کې موږ ته د ګل محمد خوشحال په یاد کې دا غونډه را جوړه کړې ده پیاوړي لیکوال د ده منندوی دی د ده نه یو جهان مننه کوو قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا راځم د ګل محمد خوشحال و یو کلام ته چې پر دې باندې به نن موږ د ده د یاد دغه خپرونه پای ته رسوو دی په خپل یو کلام کې وایي وی لیونی سې لیونی دې کړه مغیاره لیونی سې لیونی دې کړه مغیاره چې مې نه پرېږدې دیدن ته د خپل یاره د اجران لمبه لمبه هره شیبه وي د اجران لمبه لمبه هره شیبه وي ټوله شپه په ژړا ژاړم تر سهاره او چې ساتلې مې له ښکلو چې ساتلې مې له ښکلو پټ زړګیه چې ساتلې مې له ښکلو پټ زړګیه اوس نو ګرځه په غمو کې خوار او زاره او پر زړګي مې نور داغونه هم پراته دي پر زړګي مې نور داغونه هم پراته دي لږ خو سوړ سه ای د هجر سورنګاره نو قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال دغه یاد غونډه چې د ګل محمد ارواښاد په یاد کې نن لمانځل کیږي موږ په دې خپرونه کې تاسو ته د ګل محمد خوشحال په یاد کې خبرې وکړې او د ګل محمد خوشحال پیژندګلو او تعارف له تاسو سره وکړي او ګل محمد خوشحال ادبي ژوند او ادبي هڅې مو تاسو ته وړاندې کړې هیلهمند یو چې زموږ دغه خپرونه به ستاسو د معلوماتو او د خوښې سبب وګرځي رضا شیدا ته اوس په اخر کې بلنه ورکوم چې خپله اخرنۍ صدارتي وینا وموږ ته واورئ. ډیره مننه د تیمورشاه کمال صاحب نه په دې محفل کې یا په دې ناسته کې له موږ سره علما صاحبان شاعران سپینږیري او ځوانان ګډون لري. تیمورشاه کمال شیر محمد شادمن ما رضا شیدا د ګل محمد خوشحال په هکله یو څو کرښې لیکلي وې هغه مو ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کړلې. قدرمنو د چا به څه پاتېږي یا به نه پاتېږي اولني وایي د کوم چا چې صالح اولاد پاتې سي د هغه کس یا د هغه سړي ژوند بیرته د یاداشت یا د یادونه د صالح اولاد سره برته یادیږي او د کوم چا چې ښه عمل پاتې سي د یادونه کیږي د ښه عمل خبرې خلک کوي. کوم انسانانو چې په ژوند کې صدقه و خیرات و قرباني و ښه کړي نو بیا د مرګ پس هغه د ښه اعمال یادیږي. د شاعر عقل به زه فقط دا ووایم چې د شاعر و نړۍ ته و ټولنه ته د اشعار پاتېږي د هغه لیکو چې د کړی وي هغه پاتېږي. ژوندي خلک بیا د کتاب چاپ یو که نوي چاپ خو هغه د کلام راوړي کله کله لکه اوس چې موږ د ګل محمد خوشحال شعر ووایي یا د امان الله بې قلم شعر ووایي یا د سلام بابا شعر ووایي. سلام بابا په یو شعر کې وایي لکه زما عبدالسلام څه چې مرګ یوړي لکه زما عبدالسلام څه چې مرګ یوړي
داسې زوی دې پر دنیا د ګوار نه مري. ډېر الله ډېر د ده یو زوی په ځواني کې مړ دی د فضل الرحمن په نامه باندې هغه خپل زوی یادوي لکه زما عبدالسلام څه چې مرګ یووړی داسې زوی دې پر دنیا د ګوار نه مري. دا دوه شعره مې فقط د ګل محمد خوشحال په هکله وویل. د سلام بابا یو بل شعر دی وایي زما یوسفه ډېر ارزان سوینی چولې زما یوسفه ډېر ارزان سوینی چولې خوش د یا بشرا کاروان سوینی چولې زما یوسفه ډېر ارزان سوینی چولې خوش د یا بشرا کاروان سوینی چولې ورونه بیرته سجدې کوي و تا ته ورونه بیرته سجدې کوي و تا ته په دې برته سلیمان سوینی چولې ورونه بیرته سجدې کوي و تا ته په دې بیرته سلیمان سوینی چولې لکه وږی سګ وهر درګاه ته درې لکه وږی سګ وهر درګاه ته درې تر نامې کارون قربان سوینی چولې د انصاف په لاس چې ما کوي میزان پورته پخوا ستاسو یاد دي دغه ترازو د لاس والا د انصاف په لاس چې ما کوي میزان پورته سپک تر کفر مسلمان سوینی چولې. او بل شعر یې دی وایي لوی سخر غورځول د لارې څه ځوځان ما لوی سخر غورځول د لارې څه ځوځان ما پټ د سترګو تر بیخ ګوري انګریزان ما زه عبدالسلام په تاسو باندې ګرم یم چې کاوی په لنګو میږو کې اذان ما. ډېره مننه. ښاغلي رضا شیدا چې خپل زرین خیالات د ګل محمد خوشحال په باره کې یاد کړل وی ویل بیان یې کړل او د سلام بابا په شعرو باندې د نن وینا پای ته ورسوله. زه تیمورشاه کمال او د نن د غونډې ټول برخوال له تاسو اجازه غواړو. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. ژوندي ګړندي او خوشحاله اوسئ.